سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ به یاست د صحت په جامه کې. نن تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلی یم. مطلب څنګه کولی شو د ټیک ټاک یو اکاونټ جوړ کړو د ټویټر څخه. اوس وخت کې کتل کېږي چې د ټویټر څخه زیات ویډیوګانې ځي فاریو ته. مطلب کوم اکاونټ چې په ټویټر باندې جوړ شوی هغې څخه زیاتې ویډیوګانې ځي فاریو ته. راځئ یو اکاونټ تاسو ته جوړوم، تاسو یې طریقه مې یاده کړئ او د ښه ویډیو جوړولو طریقه درته هم ښایم. لاړ به شئ ټیک ټاک به خلاص کړئ. ټیک ټاک به خلاص کړ نو دې ځای ته به راشئ، ایډ اکاونټ به ووهئ. ایډ اکاونټ مو ووهو، لاندې دلته ګورئ کنټینیو ویت ټویټر. دلته ګورئ ما سره دغه اکاونټ دی، من غواړم یو اکاونټ جوړ کړم د ټیک ټاک. دا دی خلاصېږي. اوس تاسو نه دلته اوس زیږېدنې نیټه غواړي او شی نه درنه غواړي. ما هم دا اکاونټ مخکې دا وښوده، دا چل طریقه مې درته وښوده. اوس ګورم لاړ به شئ ټمپلیټس ته به لاړ شئ. ټمپلیټس ته لاړئ. ویډیو غواړم چې یو ښه ویډیو جوړه کړم، مطلب وایرل ویډیو وي چې ویو پې زیات راشي اوس وخت کې. نو تر ټولو نه وایرل ټمپلیټ چې دغه دی، دې باندې ښه ویډیوګانې فاري ته ځي. Nuts on the bass go. دغه ټمپلیټ دی، دغه دی اوس راځي. دا دی تاسو نه د ویډیو جوړول طریقه ګوره، ډېر مختلف ویډیوګانې. تاسو به یو توره ځان سره پیدا کړئ، مطلب دغه بیکګراوند یې توري ټول. زما مطلب دغه عکس خوښ دی، غواړم دغه عکس پې راولم، دغه بیکګراوند ما خوښ دی. تور عکس هم دی، یعنې هر رقم عکس تاسو وغواړئ هغه بېرته پې جوړېږي. بیا دغه عکس زه راخلم، غواړم په دې باندې ویډیو جوړه کړم. تاسو د ساونډونه درکوي، هغه ساونډونه وګورئ. تاسو غواړئ چې هر ساونډ چې ستاسو خوښ وي هغه ته راوستلی شئ. تاسو مطلب دغه ساونډ زما خوښ دی، دا ساونډ چې زه غواړم راوړم. دا ویډیو غواړم جګه کړم، زه اپلوډ یې کړم. نو د ټول نه مهم شی ټیک ټاک کې هغه هشټیګې دي. تاسو نه دا غواړي او دا به وایرل هشټیګس ورکوئ. تاسو دا به ووهئ، اول به ووهئ. تاسو نه دا غواړي او دا به وایرل هشټیګس ورکوئ. تاسو دا به ووهئ، اول به ووهئ فار یو پیج به اول ووهئ، بیا به دا کلیک کوئ، بیا به فار یو پیج ووهئ. تقریبا داسې وایي چې دا 1194.92 لري. بیا به دا ووهئ او بیا به فار یو پیج ووهئ. فار یو پیج مو بیا به دغلته راشئ، اف وای پي به ووهئ. بیا به ووهئ وایرل ویډیو. ورپسې تر ټولو نه مهم، یعنې که غواړئ ویډیو مو ښه فاریو ته لاړ شي د افغانستان څخه، دلته به ووهئ افغانستان به ووهئ او بیا به اخرنی هشټیګ به ورکئ پښتون، تاجک، ازبک، هزاره. دا به ووهئ زنده باد. بس دغه د ټیک ټاک تر ټولو نه ښه طریقه وه چې ویډیو پې فاریو ته ځي د ټویټر څخه، یعنې ډېره ښه پې ځي. پوسټ به یې کوئ، ویډیو به ستاسو اپلوډ شي.
په دې هیله چې ویډیو مې خوښه شوې وي او که ویډیو مې خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او لاندې د لایک بټن در سره ووهئ. مهرباني تر بیا دمه خدای په امان.